بسم الله الرحمن الرحیم. نننی ټاپک دی زمونږ په ټرانسپایریشن باندې. صحیح ده؟ کلاس 9 د بایولوژي نه 9 نمبر چپټر دی. څه ټاپک دی؟ ټرانسپایریشن. نو راځئ چې ټرانسپایریشن وپېژنو. صحیح ده؟ لول نه کوو د دې ډیفینیشن چې د دې څه ډیفینیشن دی. کوشش کوو چې کتاب کې کومې خبرې لیکل دي هغه وکړو زیاتره. د هغې به دوه فایدې وي. یو دا چې کوم ټکسټ دی په کتاب کې هغه تاسو کتاب روانې لولئ نو تاسو ته پکې ته اساني وي. صحیح ده؟ او بل د ایګزام دپاره به هم کافي وي. د ټرانسپایریشن ډیفینیشن کوو. laws of water. Laws of water in the form of vapor from plant. په هغه مخکیني لیکچر کې مونږ که تاسو خیال کړی او کتلی تاسو هغه لیکچر نو په هغې کې یو بوټي ته اوبه وردننه کړې وې. هغه اوبه چې دی څکلې وې. خو مسله اوس دلته کې دا جوړه شوه چې اوبه هغه ډېرې څکلې وې بوټي. نو اوس خو به دې اوبه بهر ته ویستل غواړي ځکه چې څکلې دي اوبه ډېرې. نو د هغې دپاره یو پراسس دی هغې ته ویل کېږي ټرانسپایریشن. ټرانسپایریشن نه ځان پوه کړئ. laws of water in the form of vapor. د ویپر په حالت کې د څه په حالت کې د ویپر بخارات یا د ګیس د ګیس په حالت کې د اوبو خارجېدل لاس کېدل وتل بهر ته خو د څه شیز نه د پلانټ نه. دا به ځان سره یاد ساتئ. د څه نه؟ د پلانټ نه. دقې ته موږ څه وایو؟ ټرانسپایریشن. یعنې چې کله د بوټي نه د ګیس په حالت کې د بخاراتو په حالت کې اوبه خارجېږي بهر ته وځي د دقې ته موږ څه وایو؟ ټرانسپایریشن. اسان دی ډیفینیشن. خو دا به د بوټي د کومو حصو نه کېږي په دې باندې خبره کوو. په کتاب کې یو ټکی لیکلی دی ایریل پارټس. څه شی لیکل دی؟ ایریل پارټس. ایریل پارټس څه ته ویل کېږي؟ هر هغه پارټس چې هغه په ایر کې دي. په څه کې دي؟ ایر. په هوا کې دي. یعنې ابو د ګراوند دي. څه دي؟ ابو د ګراوند. لکه دا یو بوټی دی مثال په طور باندې دا زه یو بوټی وباسم که نه تاسو ته بیا اسانېږي. دا ښکته پکې د څه دي؟ زیلې دي. دا بره چې دی زموږ سره څه دی؟ بوټی دی. هغه حصې کومې چې د دې ځمکې نه په بره دي لکه دا یې په دې باندې موږ سره څه لګي؟ ایر لګي. هوا پې لګي چې د دقې نه کله اوبه بهر ته وتې خارجېدې نو دې ته موږ څه وایو؟ ټرانسپایریشن. دې پارټس ته څه وایي؟ ایریل پارټس. په دې کې کوم کوم پارټس راځي نو ګورئ دې خوا. په دې کې راځي موږ سره سټیم، تنه، فلاور، ګلونه شو او لیوز پاڼې شوې. د دقې نه چې کله اوبه بهر ته وتې خارجېدې د ګیس په حالت کې د ویپر په حالت کې نو دې ته موږ ټرانسپایریشن وایو. صحیح ده؟ اوس تقریبا 90% اوبه چې دي هغه دقه د ټرانسپایریشن په حالت کې د بوټي نه بهر ته خارجېږي. لکه مثال 100% اوبه یو بوټي چې دی واخیستې نو په دې کې به 90% څه شي؟ هغه به بهر ته خارج کړي. د څه په کوم عمل؟ په پراسس باندې. د ټرانسپایریشن پراسس باندې. ستاسو په کتاب کې صرف د لیوز په باره کې خبره کړله چې د لیوز نه څه کېږي؟
په دې لیوز باندې خاص کر ټرانسپایریشن کېږي. نو په دې باندې به اوس خبره وکړو. ټیک شوه. د لیوز باندې ولې کېږي؟ ځکه چې په دې لیوز په دې سرفیس باندې موږ سره واړه واړه سوري دي، ټیني پورس دي. څه دي؟ ټیني پورس، واړه واړه سوري دي چې کله موږ د یو بوټي پاڼه راوړو او هغه د مایکروسکوپ د لاندې کېږدو ویې ګورو، نو په هغې کې به موږ ته واړه واړه سوري په نظر باندې راځي. دقه ټیني پورس وړو وړو سورو ته څه ویلی کېږي؟ سټومیټا. سټومیټا، سټوما ورته هم وایي. دغې ته څه ویلی کېږي؟ سټومیټا. نو دې پاڼه باندې واړه واړه سوري دي، د دقې په ذریعه باندې دا واټر ویپر چې دا بهر ته وځي. دغه شانتې ګیسز چې څومره دي هغه هم د دې سټومیټا په ذریعه باندې بهر ته وځي. ټیک شوه. ښه، پراسس څه دی؟ څنګه کېږي؟ لکه د اوبه بهر ته څنګه وځي، نو په دې باندې به خبره کوو. خو لږ شانتې د سټومیټا نوره هم تاسو ته زه واضحه کړم. ټیک شوه. سټومیټا موږ سره څه دي؟ ټیني پورس دي، واړه واړه سوري دي. خو په کوم ځای کې دي؟ په لیف باندې دي. صحیح ده؟ لیف سرفیس، د پاڼې په سطحه باندې دي. د دې وړو سورو نه ګیر چاپېره یو دوه سیکیورټي ګارډ سیل ورته ویلی کېږي. هغه دي څو دي؟ دوه دي. ټو ګارډ سیل. لکه مثال په طور دا یو اوپننګ دی، دې ځای کې دا د دې نه ګیر چاپېره داسې یو دوه څه دي؟ ګارډ سیلونه دي. د دې ګارډ سیلز کار دا دی چې دا د سټومیټا بندۍ او کولاوی، بندۍ او کولاوی، دا د دې ته څه ویلی کېږي؟ ګارډ سیل. ګارډ سیل د دې څه کار دی؟ چې د سټومیټا کولا وهل او بندول، اوپننګ او کلوزنګ اف سټومیټا، دا د چا کار دی؟ د ګارډ سیل کار دی. او د دقه سوري د دې سټومیټا په ذریعه باندې اوبه بهر ته څه کېږي؟ وځي. ښه، اوس پراسس څه دی؟ څه پراسس کېږي دلته؟ نو په دقې باندې به خبرې وکړو، نور پکې ته څه نشته دی داسې خاص. ټیک ده. دا پاڼه د مثال په طور باندې دا راواخلئ او لږ شنته کې دی زوم کړئ، مایکروسکوپ یې پرې ګورو. صحیح ده. نو دا چې کله موږ زوم کړو نو موږ ته به څه داسې سټرکچر په نظر باندې راځي. دا ګورئ دی خوا دا سیلونه دي، وینئ؟ دا سیل دی، دې ته ویل کېږي میزوفیل. دا پکې د خالي ځای دی دننه، د له پاسنۍ سطحې ته ویلی کېږي اپر اپیډرمس، د لاندې ته ویلی کېږي لور اپیډرمس. دا موږ سره د پاڼې څه دی؟ سټرکچر دی، اسان سټرکچر دی. په دې کې یو څیز نشته دی، هغه دی زایلم. مثال په طور داسې د لاندې نه ورته څه راغلی؟ زایلم هم راغلی دی. ټیک شوه. ښه، اوس څنګه کېږي دې کې دا ټرانسپایریشن؟ نو دا دی موږ سره زایلم. بوټي چې دی اوبه وڅښلې د زیرو په ذریعه باندې، نو دا اوبه به د پیپانو په دې بوټي کې دنده الله پاک واړه واړه پیپان پیدا کړل دي، هغې ته ویلی کېږي زایلم. د دې زایلم کې د اوبه د یو ځای نه بل ځای ته ځي. نو دا اوبه به ځان راورسوي لیف ته، پاڼې ته به ځان راورسوي، ځکه سیوا شوي دي پې. پاڼې ته چې کله ځان راورسوه نو په دې پاڼه کې دنده دي میزوفیل سیلونه. میزوفیل سیل کوم سیلونه دي؟ میزوفیل سیل ورته ویل کېږي، هغه دي چې کله دو ځان میزوفیل سیل ته راورسوه نو د دې والز چې کوم دي د میزوفیل سیل ته به ور دننه شي، د دې سیل وال هغه به لامده کړي، هغې پورې به څه شي؟ ونښلي. چې کله بیا نور راشي، مثال په طور باندې دا سن دی، دا په دې باندې څه شو؟ په دې میزوفیل سیل باندې ولګېد، نو دا به ګرم شي. چې ګرم شي نو دې باندې چې کومې اوبه دي، اوبه راغلي دې ته، هغه به د دې نه څه شي؟ ویپر به ترې جوړ شي. څه به ترې جوړ شي؟ ایواپوریټ به شي. ایواپوریټ. خو بهر ته نه، په دې پاڼه کې دنده یو خالي ځای دی. لکه مثال دا د پاڼې له پاسنۍ سطحه شوه، دا یې لاندینۍ شوه، دا پکې دغه میزوفیل سیلونه دي،
دا شو دا میزوفیل سیل دی د لاړو مثال دا پکې د زایلم دی دلته کې د اوبه راغلی نو لاونه به دې میزوفیل سیل ته ورشي دې ته چې ورغی د دې وال چې کوم دا به لامده شي په دې من چې کله غرمه ولګي نو دې نه به دا اوبه بهر ته راوځي داسې دا خالي ځینې خو تاسو وینئ دلته کې دا به تیزې کې داسې بهر ته راوځي ایواپوریټ به شي ډېر زیاته صرف قدر لا ټیک شوه د دې نه وروسته چې دا دې ایر سپیس ته دې خالي ځای ته څه شوي ایواپوریټ شوي نو دا به راشي ورو ورو دلته کې مثال په طور باندې سټومیټه ده اوس سټومیټه جوړو وړوند دی ښه دا ګاډ سیلونه دي دا څه ده سټومیټه دا اوبه به ورو ورو داسې حرکت کوي بهر ته به راوځي دا به حرکت کوي بهر ته به څه کېږي راوځي نو د سټومیټا په ذریعه باندې به بیا څه شي سټومیټا په ذریعه باندې به بهر ته اسکیپ بهر ته به راوځي نو دغه شانتې زموږ د ټرانسپایریشن چې کوم پروسس دی هغه به څه شي کمپلیټ بشي بالکل اسان ټاپک دی ټرانسپایریشن څه ته ویل کېږي لاز اف واټر ان د فارم اف ویپر د بخاراتو په حالت کې چې د بوټي نه کله اوبه بهر ته وځي دې ته موږ څه وایو ټرانسپایریشن ورته وایو دې کې فرام پلانټس به لازمي ځان سره یاد ساتئ صحیح ده ځکه که تاسو پلانټس یاد نه کړئ لاز اف واټر ان د فارم اف ویپر نو بیا دې ته ایواپوریشن هم ویل کېږي دا هغه ایواپوریشن دی خو چې د پلانټس نه کېږي نو بیا ورته موږ ټرانسپایریشن وایو ایریل پارټس نه کېږي دا مطلب هغه پارټس چې کوم په ایر کې دي لکه مثال په طور لیوز دی فلاور شو سټیم شو دې کې د سټیم باندې خاص سیلونه دي دا خبره پکې ته وکړئ سټیم چې کوم دی د سټیم نه هم کېږي ایواپوریټ دا ټرانسپایریشن ټیک ده په دې سټیم باندې خاص سیلونه دي چې هغه ته لینټي سیل وایي لینټي سیل او د دې لینټي سیل په ذریعه باندې هم څه کېږي ټرانسپایریشن کېږي چې بیا ورته موږ لینټیکولر ټرانسپایریشن وایو لینټیکولر یا لینټیسیلر ورته هم ویلي لینټیکولر ټرانسپایریشن دا به هم ځان سره یاد ساتئ ټیک شوه د دې نه علاوه د لیوز کې دوه قسمه پورز دي چې د هغې نه کېږي ښه یو سټومیټا ده چې د سټومیټا په ذریعه باندې کېږي نو هغې ته بیا موږ سټومیټا ټرانسپایریشن وایو څه ورته وایو د سټومیټا په ذریعه باندې کېږي سټومیټا نو بیا ورته سټومیټل وایي سټومیټل ټرانسپایریشن خو د دې نه علاوه نور هم داسې پورز دي چې هغې ته کیوټیکل وایي کیوټیکل چې د هغې په ذریعه باندې ټرانسپایریشن کېږي نو کیوټیکولر ټرانسپایریشن ټیک شوه بیا ورته کیوټیکولر ټرانسپایریشن ویل کېږي او چې د سټیم نه کېږي د لینټیسیل په ذریعه نو بیا ورته لینټیکولر ټرانسپایریشن ویل کېږي نو دا یو څو خبرې دي امید دی چې لیکچر به ستاسو په دماغو کې څه نه څه کېناستلی ټیک ده نو ماله اجازت راکئ د لوی الله په امان